حضور پاک یو ځل وفرمایل چې دروغ څه شی دی د ټولو نه غټ دروغ اکبر الکبائر الاشراک بالله چې خدای له شریک ټولو کې اول نمبر دروغ خدای له شریک چې ته دا بت ته خدای شریک دی دا پلانکې خدای سره شریک دی او دا الله هغه صفات چې الله سره خاص دي بنده له ثابت دی دا د ټولو نه غټ دروغ دی خدای له شریک نشته الله وحده لا شریک له یو دویم نمبر خطرناک ګناه کبیره دویم نمبر حقوق الوالدین د مور او پلار نافرمانی د دې نه خطرناک ګناه بل نشته دی لومبی لویه ګناه شرک دی دویمه لویه ګناه د مور او پلار نافرماني ده چې دا خبرې حضور پاک پورې ډډې والې وه او ناګانه نیغ شو ډډې ختمه کړه او بیا فرمایي الا وقول الزور الا وقول الزور الا وقول الزور اوهو دا یو خو پیرانه وه خبردار خبردار په ټولو کې خطرناکه ګناه دروغ خبره ده خبردار په ټولو کې خطرناکه خبره دروغ ویل دي الله خبردار په ټولو کې خطرناکه خبره دروغ ویل دي دې له حضور پاک کیم ناسته دې سره الله لفظ وایي چې خبردار او درې ځلې دا ټکي وایي شرک یې درې ځله نه وي د مور پلار نافرماني حقوق الوالدین یې درې ځله نه وي هغې له راپا نه سي د درې ځله رسول الله مبارک وفرمایل او بل ځای راځي وشهادت الزور چې په عدالت کې د دروغو ګویي کوي د دې نه خطرناکه ګناه فرمایي چې څوک وایي لا حول ولا قوت الا بالله دا او یو بیمارو علاج دی د څوک او په ټولو کې راکوټې بیماري ټینشن دی ټینشن هم ټولو کې راکوټې ټینشن خو د ټولو نه خطرناکه بیماري ده لا حول ډېرې معنی لري لا حول یا خدایا د شیطان نه خلاصي نشته مګر ستا په توفیق د تاوان نه بچ کېدل نشته په دې دوکان او په دې ځمکه کې نشته الا مګر د دې نه مې ته بچ کې د بیمارۍ نه بچ کېدل نشته مګر ته به مې بچ کې د تکلیف او د ټینشن او پریشانۍ نه د بچو د ښځې د غم نه د بیمارۍ نه د وسوسې د شیطان نه بچ کېدل نشته مګر په ته به مې بچ کې ولا قوت هو عبادت متعلق طاقت د کار طاقت د وجود طاقت د مال طاقت دا ټول دا خدای نشته مګر دا د چا د طرف نه دي د الله کلې معنی ده چې څومره خلاصه به ویم چې څومره د مال د بدن د بچو تکلیف دی خدای د هغې نه ما بل څوک نشي خلاصولی او چې څومره طاقتونه دي زما د بچو د مال د عبادت د ارث دا ټول به ستا په توفیقي پروردګار 1500 پیرې به دا شواروس کې وایي